आखिर په امریکا کې د اریزونا په دې ریګستان کې په زرګو جهازونه اسې به سب ولې ولاړ دي د اصل کې په دې دنیا کې د جهازونو یو لوی قبرستان هم ویل کېږي دلته کې په ورلد وار 2 کې استعمال شوی د هغه زړو جنگي جهازونو نو واخله تر اوسنیو ماډرن جهازونو پورې دلته کې ولاړ دي خو دلته کې دا سوال پیدا کېږي چې اخر امریکا لا دومره ډیر جهازونه دلته کې ولې ودرولي ګوره دا غي مین وجه دا ده کله چې په دنیا کې ورلد وار 2 ختم شو نو دا غي نه بعد امریکا سره دومره ډیر جهازونه جمع شو چې دا غي د درولو لپاره د سره زینو په دې وجه باندې امریکا ته یو ډیر خاص ځای ضرورت چې دا جهازونه پکې پارک کې ویدري او خراب هم نشي او د اریزونا دا ریګستان د دې جهازونو لپاره انتهایی پرفیکټ او دا غي دوه وجې وي پهلا یو خودل ته کې بارانونه انتهایی کم وو په دې وجه باندې دغه ولاړ جهازونو اوس پني زنګ هم نه وهي او دویمه وجه دار د دې سخت زمکه د دې زی د زمکه دومره مضبوطه ده چې په دې کې غټ نه غټ جهاز ولاړ نو دغه باوجود د دې ټیرونو پسمکه کې نه دن کیږي او په دې وجه باندې اوس هم چې کله امریکا سره یو جهاز ریټایر شي نو سیده راولي او دلته کې ودري او دې ته ویل کېږي د دنیا د ټولو نه غټ د جهازونو قبرستان